فکری یرغل خورا مرموز او په مخفي انداز خپل کار کوي. دومره خطرناک او مفید دی چې په خپل خطرناک جال کې به راګیر کړی یې خو ته به یې نه محسوسوي. فکری یرغل دا دی چې دوست به دشمن او دشمن به درته دوست ښکاري. فکری یرغل دا دی چې غلامي به ازادي، حریت او استقلال درته ښکاري. فکری یرغل دا دی چې غل، خائن، قاتل، احزن، رشوتخور، شرابي او داسې نور به درته قهرمان او اډیال ښکاري. خو مؤمن، متقی، مخلص، امانتدار، وطن دوست او دین دوست به خائن او جاسوس وایي. فکری یرغل دا دی چې د خپل تاریخ او تاریخي ویاړونو څخه به بالکل ناخبره. فکری یرغل دا دی چې په ناسته ولاړه جامه، رفتار، کلتور او عنعنه کې به د غرب مقلد او د بیزو په شان به پردي اکټونه کوي. فکری یرغل دا دی چې یوازې به د مادیاتو او خپل ځان په هکله فکر کوي. یو بې احساسه او بې مسؤلیته انسان به یې. فکری یرغل دا دی چې په قومي، ژبني، سمتي او حزبي تعصباتو کې به تر ستوني پورې غرق دی. فکری یرغل دا دی چې د اسلام او مسلمانانو د حالاتو په هکله او د اسلامي شعائرو په هکله به سخت بې تفاوته یې. فکری یرغل دا دی چې د غلام په شان تر ازادۍ خپل نفس او ډوډۍ درته مهمه وي. فکری یرغل دا دی چې ستا ټول فکر، نظر او تحلیل د رسنیو په کنټرول کې وي، د ځان لپاره مستقل تحلیل او نظر ونه لري.